قدرمنو صادق خان تورو داسې چل کړی دی چې امجد خان ټیک ټاکر اکرام ماشومي سره امداد کړی او 50,000 روپۍ ورکړی وي چې دغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې وه. په دې دوران کې دغه صادق خان تورو د اکرام ماشومي کور ته ورغلی دی او دغه د امجد خان پسې شاته څه خبرې کړې دي چې داسې پیسې نه ورکول پکار، دغه پیسې خو بیا ورکړې وې، ولې دغه بې کیمرې کې نه راوسته. دا زموږ د مردان او د تورو د کلي بې عزتي دی. قدرمنو بیا هغې نه وروسته چې څومره هم پښتانه مینوال دي ټول صادق خان تورو پسې لګېدلي دي، سمې بدې ردې او کنځلې ورته کړي دي چې صادق خان تورو یې په دې مجبوره کړی دی چې په هسپتال کې یو سټریچر کې ځان اچولی دی چې په ما باندې څه چل شوی دی. قدرمنو داسې نه دي کول پکار، د هر چا عزت کول پکار دي. ولې امجد خان یو ډیر ښه سوشل ورکر دی، هغه چې څه کړي دي صرف د الله رضا دپاره یې کړي دي.